د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د ختیځ زون په کچه د کورونا ناروغۍ د تشخیص لابراتوار پرانیستل شو چې هر ورځ به پکې د شاوخوا سل تر شک لاندې کسانو ټسټونه کیږي. د کورونا د تشخیص لابراتوار په پرانیسته کې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل، د عامه روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز، د دې ولایت د عامه روغتیا رییس ډاکټر نصیر احمد دورانی او نورو ګډون کړی. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل چې د کورونا د تشخیص لابراتوار د ختیځ زون په کچه فعال شو چې پکې هر ورځ به د دې ولایت په ګډون د لغمان، نورستان او کونړ ولایتونو تر شک لاندې سل کسانو معاینات ترسره شي. نوموړي د عامه روغتیا رئیس مننه وکړه چې له کابل او هرات وروسته په ننګرهار کې د کورونا ناروغۍ د تشخیص لابراتوار پرانیسته او ډاډ څرګند کړ چې په دې سره به په ختیځو ولایتونو کې د کورونا ناروغۍ د تشخیص او کنټرول په برخه کې لازمي هڅې ترسره شي. نن د صحت عامه وزیر صاحب تشریف راوړی څو شیان دلته موږ وکړل چې یو دا دی چې هغه لابراتوار چې د کورونا د تشخیص لپاره هغه وسایل کم وو هغه مکمل شول. د پرون هغه ټیسټ شو، نو پس دې نه به هره ورځ تقریبا 100 کسه موږ دلته مریضان ټیسټ کولی شو. نو دا یو ښه خبر دی د ننګرهار لپاره او مشرقي لپاره. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز وویل چې دغه لابراتوار د ختیځ زون لپاره بسنه کوي او که اړتیا وي نو د دې لابراتوار ظرفیت به لوړ کړي او همداراز اضافه معاینات به په کابل کې ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې په ننګرهار کې د کورونا ناروغۍ د تشخیص مرکز شتون نه درلود.